درنو لیدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن زه تاسو ته درښایم چې تاسې خپل د یخچال درجې څنګه تغییر ورکړئ درجې ته. زما د یخچال درجه دلته ده، ګوري دلته لاندې پر دې ځای باندې چپه لاس ته نشته سوي دي ټمپریچر کنټرول، یعنې څنګه موږ کولی سو چې درجې حرارت یې کنټرول کړو. نشته دي چې 9 is coldest، یعنې 9مه درجه چې ده هغه ډېره یخه ده. یعنې که تاسې دغه درجه 9 ته وڅرخوئ، یعنې دغه 9 وڅرخوئ پر دغه ځای راولي، دا په دې معنا ده چې دا یخچال کې چې هر شی تاسې ایښي دا یخی وي. نو تاسې وینئ چې دغه چې وڅرخوئ تر 5 پورې باید دی، یعنې درجه باید فقط 5. دا هر یخچال فرق لري، خو تاسې به دې ته ګورئ چې یخترینه درجه کومه درجه ده، بیا هغه په مطابق باید یخچال خپل عیار کړئ. درسته ده؟ خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو په درد خوړلي. مننه. خدای په امان.